شرعي حجاب کم یو دی او هغه زنانه ده چې کوم بازار کې ګرځي او حجاب نه کوي د دې دپاره سخت عذاب. ډېر قیمتي بیان دی او ناشنا بیان دی د حجاب باره کې دی. راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو. دستاني علاج ته چې اچي او نقاب هغې ته وایي چې سترګې پکې ښکاري، سترګو پکې ځای خاص. بعض خلک په دې نه دي پوه شوي، نو د هغوی دا مطلب دی چې ښځه به مخ نه پټوي، ښځه به مخ نه پټوي. او دا خصوص هم نه دی چې مخ به نه پټوي، مخ به پټوي خو په څه به یې نه پټوي؟ په نقاب به یې نه پټوي. او نقاب څه ته وایي؟ د سترګو دا ځای چې پکې جوړ. نو چې نقاب دې لرې کړو په څه به یې پټوي؟ په څادر، په لوپټه، په دې دې پټوي. او حدیث کې دا راځي، عائشة رضی الله عنها حدیث دی، امام ابو داود او نور امامان هم راوړی چې کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع النبي صلی الله علیه وسلم. موږ د رسول سره په حج کې او دا خلک به زموږ په خوا باندې تېرېدو. فاذا حاذونا، کله چې زموږ په خوا رالو، سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، نو صادر به د سر نه په مخ راواچه. دی چې مخکې خو سړو نه دي، که سړي دې نه وي نو بیا خو هېڅ خبره مخ کولاو که، خو چې سړي راشي خواته نو بیا به مخ پټ کړي. خو په څه به یې پټوي؟ په صادر، په لوپټه، خو نقاب به نه استعمالوي. نو دا مسله واضحه کوي ملګرو ته چې په دې باندې دا ډېر خلک نه پوه شي. مطلب دی چې وایي حرام په حالت کې به نقاب نه استعمالوي، مخ به نه پټوي. نه، مخ به پټوي. خو که داسې ځای ورته میلاو شو چې هلته سړي نه وي نو مخ ته ښکاره کړي. خو چې سړي راشي او مخ پټوي. خو نن سبا دا په هغه وخت کې کېده، لکه د رسول صلی دور کې او نږدې هغه ته کوم وختونو ګڼه ډېره نه وه، ښځې به ځان له روانې وي، سړي مخې له نه ورځو. خو نن سبا ګرانه دې ځای کوم ځای ګوري چې هلته سړي نه وي حج او عمره کې، نو ښځه به مخ پټ ساتي، خو په څه کې؟ په صادر، لوپټه، څه شی راځي پړونې، خو دا نقاب به نه استعمالوي او دغه شان دستاني به نه استعمالوي. دا مسله خاص ده د چا دپاره؟ دا د زنانو دپاره خاص ده. اوس راځو دې مسلې علاج. که چا دا کار وکړو نو د ده څه سزا ده؟ دا خبره یې ساتئ چې کم کس چې په احرام کې منع کارونو کې یو کار کوي نو دا په درې قسمه دی. اولنی قسم هغه دی جاهل او یا تیری او یا به زور زبردستی وشي نو په ده باندې هېڅ هم نشته. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وخطأ الله موږ نه رانیسي، ولكن ما تعمدت قلوبكم، قصدنا عمدني کوي په هغې د الله رانیسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. لکه یو سړی دی ټوپۍ یې په سر کړې ده، تا ورته اواز وکړی که د احرام په حاله کې څوک ټوپۍ اړوي زما نه یېره، څه به شتې؟ هېڅ به هم نشته. یو سړی ویده شو، کمبل یې په ځان را اچولی و، خو په دې خوب کې بیا یې په سر هم را اچولی و. سهار له چې راپاڅېږي د ما سر هم پټ کړ، څه به شتې؟ نشته. یو سړی دی پته ورته نه وه او د ویښتو د خریلو نه مخکې کمیس پرتوګ واغوستو، هېڅ پې نشته، پته ورته نه وه. یو سړی دی بل بې له پاسه ټوپک یې ورته په سر کېښو چې زر کوه د جامې واغونده یا سر پټ کا، په دې څه شتي؟ ولې؟ زور به شی. دویم قسم هغه دی چې هغه ته په دې محظوراتو کې ضرورت راشي، لازم به یو محظور کوي، ضرورت یې راغی. لکه یو سړی دی په جمعې کې حج له تللی، جمع دی او حج دی او سم جمع دی، او ډاکټرانو ورته ووایي که ستا دا بدن داسې ښکاروي نو ته به بیمار شي، نقصان به ته رسي. که څه وکړم؟ یو بدن پټ کړه. لازم به کمیس استعماله، لازم به جرسی استعماله، کوټ به استعماله، استعمال دی کی خو فدیه به ورکړي، فدیة الاذا. او فدیة الاذا
درې ورځې روجې یا شپږو مسکینانو ته خوراک نیم ساعه تقریبا سره پاسه کیلو جوړي او یا که پوخ کې څه شی ورکړي دغه هم صحیح او یا څاروي حلالول د مکې په غریبانو تقسیمول په دریو کې دته اختیار دی چې کومه کوي یو سړی به اوس ماته دا وایي چې دې څه فایده شو چې دا ته دویم قسم ذکر کړې خو دا دویم او دریم یو که که نه چې بغیر ضرورته کوي په هغه باندې فدیه ده د د ضرورت سره وکړو په دم فدیه ده نو د دا قسم ولې جدا ذکر کوي که دې جواب ماله چا راکړو نو هدیه ولا په دې ځي کې ورکړو اولنی قسم هغه دی چې جاهل دی یا ییرو یا زبردستی پوه شو دویم قسم هغه دی چې ضرورت یې راغی دی کار ته ویې کو فدیه دې ورکړي دریم قسم هغه دی چې ضرورت یې ورته نشتي او دغه ناروا کار یې وکړو په ده باندې هم فدیه ده نو په دې دویم قسم کې او په دریم کې څه فرق دی او د اولني څه ده فدیه او جرمانه کې څه فرق دی اخو موږ ووایو خو زه وایم چې دویم قسم هغه دی چې د دا کار قصدن خو دواړو کړی دی قصدن خو دواړو کړی دی خو د دویم ورته ضرورت دی د دریم ورته ضرورت نشته لکه یو سړی دی قصدن عمدني ماشین راواغستو د احرام په حالات کې ویښته واړه کړو او دا دویم قسم چې دی په سر کې سپږې ډېرې شوي وي لکه کعب بن عجر رضی الله عنه هغه وایي زه په رسول الله پسې رالم او دا سپږې زما په دې مخ را روانې وي وی رسول صلی ماته وایي چې کعب راته ښکاري چې ته یې تنګ کړی وي او یا رسول الله ورته ویې ویښته لرې کړه او فدیه ورکړه ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله